سلامونه لیدونکو، هیله د روغ جوړ او صحتمند به څنګه کولی شو د ګیټ صرافۍ فیوچر پوینټ برخه کې ګډون وکړو او وړیا ډالر یې وګټو. ویډیو ما سره تر پایه ګورئ، ډیره د کار ویډیو ده. دوستانو، ګیټ صرافۍ هم د الفا پوینټ سیستم لري، د بایننس غوندې هم د فیوچر پوینټ. الفا پوینټ کې موږ کار نه کوو ځکه د هغې فیس د دې صرافي ډیر زیات ده، خو راځو فیوچر پوینټ کې کار کوو چې فیس یې کم او ګټه یې ډیره ده. نو ویډیو شروع کوو دوستانو. لومړی دا چې فیوچر پوینټ آپشن تاسو دغه کس نښه به ووهئ. فیوچر پوینټ آپشن تاسو خپل ګیټ آی او اپډیټ کړئ، دغه ځای کې به تاسو ته فیوچر پوینټ. اوس ما اکاونټ اپډیټ نه ده، اپ مې نو نشته. نو که تاسو ته هلته آپشن نه بیا راځئ، دغه د زنګ غوندې نښه به پورته ووهئ او دلته به په دې سرچ کې ورته ولیکئ فیوچر. نو فیوچر چې مو ولیکه، تاسو ته د فیوچر پوینټ برخه واځېږي. زه ورته فیوچرس ولیکئ یا فیوچر چې ولیکئ، هر څه لیکئ، مشکل نه لري. دا چې مو ولیکه دغه ډول یو صفحه راځي، دلته به په دغه مسیج کلیک کړئ، کلیم یور 152 دوجکوین ایر ډراپ چې لیکلی، په دې به کلیک کوو. موږ به اوس د فیوچر پوینټ صفحې ته داخل شو. ښه، نو ما پې کلیک کړه، دا د فیوچر پوینټ صفحې ته راغلو. نو دې کې اوس څنګه کار کیږي او څنګه شرایط دي. لومړی خو ستاسو پوینټ دلته ښیي، لکه بایننس الفا په رقم. فعلا زه یو پوینټ لرم. دې کې هم دوستانو مونږ او تاسو به پوینټ جمعو او په پوینټو به راځو، دلته به ایرډراپ کلیم کوو. فعلا ګورئ 3 ایرډراپ راغلي، یعنې دا پروسه نوې شروع سوې. درېیمې هم نن شروع کیږي چې څنګه ګورئ تر اوسه شروع نه ده. نو څنګه اوس کوی د فیوچر پوینټ کې ګډون وکړو. دې کار لپاره به دوستانو تاسو دې کې پوینټ جمعوئ چې تر څو اوسه یې کړئ یو ایرډراپ کلیم کړئ. ټول سیسټم یې بایننس الفا په رقم ده. پوینټ جمعولو لپاره هم 3 لارې لري. البته ده لومړنۍ لارې تاسو سره بیلنس د په فیوچر والټ کې. پوه شوئ دوستانو، فیوچر والټ یعنې پیسې کې تاسو سره ګیټ آی او کې سپاټ اکاونټ کې به یې نه ساتئ، فیوچر اکاونټ کې به یې ساتئ. نو د بیلنس له لارې هم پوینټ درکوي. که چېرته $100 یا بره در سره یو پوینټ درکوي، که $1000 یا بره در سره 2 پوینټ، او باقي نور هم که در سره دلته په همغه مناسب پوینټ درکوي. لومړی دا طریقه. دومره ټریډینګ ده چې کله تاسو فیوچر ټریډ کوئ، تاسو ته په هم پوینټ درکوي. په $400 ټریډ سره 1 پوینټ، $800 2 پوینټ، $1600 3 پوینټ، $3200 4 پوینټ، $6400 5 پوینټ. او که د دې 2 برابره ټریډ وکوئ 6 پوینټ، او که بیا د 6 پوینټو 2 برابره ټریډ وکوئ د هغې 2 برابره پوینټ. نو پوینټ یې په دې طریقه ورکوئ. درېیمه د ریفرل له لارې هم ورکوئ. دلته یو څه لیکلي وو، زه دقیق ډېر پې پوه نه شوم چې ریفرل باید څه وکوئ، خو دغه 2 طریقې موږ او تاسو لپاره کار کوي، یو د ټریډ یو د بیلنس. نو دغه 2 طریقو نه موږ پوینټ ګټلی سو. او زه به تاسو ته طریقه وښیم چې څنګه کولی شئ فیوچر په کم فیس او په مناسب فیس سره وکړئ تر څو ډېر پوینټ وګټئ. ښه، اوس راځو فیوچر ټریډ کوو. نو دې کار لپاره زه بیک راځم، بیا هم بیک راځم. موږ او تاسو به داسې کار کوو دوستانو چې د فیوچر فی کوپون به واخلو. تر څو موږ فیوچر ټریډ کوو، موږ نه فیس ونه ګرځو، دا پروسه یو ډول وړیا موږ ته حسابه شي. نو دې کار لپاره به په ریوارډ آپشن باندې کلیک واخلئ. تاسو ته ما مخکې یو ویډیو جوړه کړې چې کولی یم اوس ریوارډ آپشن کې څنګه وکوئ پوینټ وګټئ. دا ویډیو مو نه وي کتلې، لینک ډسکرپشن کې ږدم، هغه وګورئ. راځئ دلته روزانه ټاسکونه تکمیلوئ او تاسو ته دا کریډټ یا پوینټ درکوي. په دې پوینټو هم کولی شئ د فیوچر فی، سپاټ فیس او د فیوچر ووچر او ډېر غیره شیان واخلئ. ټاسکونه یې اسانه دي. نو که تاسو سره دې برخه کې پوینټ وي، صحیح ده، رابسئ دلته به یو کوپون واخلئ. که پوینټ در سره نه وي، دغه مور آپشن به ووهئ. دلته دغه یو څو ټاسکه ډېر ساده دي، دا به حل کوئ. مثال دا وی ډیلی $200 فیوچر ټریډینګ ولیوم وکړو، موږ تا ته 50 پوینټه درکوو. دا وی $100 سپاټ وکړو، 50 درکوو. دا وی چې که $50 ډیپوزټ کې 100 درکوو، دا ایزولیټ مارجن. خو لکه ټاسکونه اسانه دي، ټاسکونه تکمیل کړئ. که پوینټ در سره نه وي، پوینټ وګټئ. اول پوینټ چې مو وګټل، لاندې به راشئ، دغه یو کوپون به تاسو راواخلئ په 100 پوینټه ده. دا ګورئ 100% فیوچر فی رابرټ ووچر اپ ټو 1 USDT. دا یو به راواخلئ. دلته به په ریډم کلیک کړئ. ریډم چې مو ووهو کې به ووهئ، تاسو ته به واخیستل شي. چې وامو خیسته، دلته به مای ووچر برخه باندې کلیک کړئ او دا کوپون به اکټیویټ کړو یا به فعال کړو چې تر څو موږ ټریډ کوو موږ نه فیس کټ نه کړي او له دې کوپون یې کټ کړي. نو دلته به راشئ، خپل کوپون به مې دلته به درته اکټیویټ نه ولیکلی، یا به ووایي دا به اکټیویټ شي او فعال به شي. ما خپله فعال کړی، دغلته تاسو کتلی شئ، ما سره به موجود وي. دغه د 1 USDT 4 ورځې هم ټایم لري، ما فعال کړی. ښه، چې فعال شو در سره بیک به راشئ. بیک به راشئ، دلته به د فیوچر په برخه باندې کلیک کړئ. دلته به اوس موږ د ټریډ وکړو چې تر څو پوینټ راکړي. دلته به تاسو کوین کم انتخابوئ. USDC یو سټیبل کوین ده. موږ به په دې ټریډ کوو، نه جګ ځي نه پورته ځي، موږ نه تاواني کوي، فیس یې هم کم ده. USDC به انتخاب کوئ، ایزولیټ به ووهئ، لیوریج به 10 ووهئ. 10 چې مو ووهه، نو دلته به اوس تاسو ډالر ولیکئ. زه غواړم په 10 دا کار وکړم. په 10 چې زه وهم دوستانو، دا به ټوټل موږ ته $100 ولیوم حسابوي. $100 دلته ګورئ، څه کم $2 کم $100 به موږ ته ولیوم دی. اوپن وازئ. نو زه اوس راځم د اوپن کومه. نو دغه د په دونه اسانۍ ما ته $100 ولیوم حساب شو. اوس دا راځم کلوز کوم، چې کلوز کوئ بیا موږ ته $100 حسابوي.
یعنی $200 والیوم ماته په همدې ډول حساب شو. په دې کې به څونه تاسو څخه فیس کټئ؟ شاوخوا 10 سنټه درنه فیس کټئ چې هغه هم سبا ته بیرته تاسو ته درکوي، ځکه موږ هلته یو کوپون واخیسته لږ مخکې. نو په دغه طریقه به دوستانو ټریډ کوئ. نو ګورئ ما دا اوس واسکه 10 ایکس باندې مې واسکه، په 100 واز مې که او بند مې که، څو ماته حساب شو؟ $200. زه یو د 10 بیا وازوم مثال په ډول واز مې که بیا مې بند کړ. نو په دغه ډول به یې وازوئ. هر ځل وازولو او بندولو سره تاسو ته والیم حسابیږي. نو په دغه طریقه به یې کوئ. صحیح ده دوستانو. اوس تقریبا ما نن ورځ یو $800 فیوچر ټریډ وکړو، مخکې مې هم یو څه وکړو، نو ما $800 وکړو. نو زه له دې برخې څخه نه وروځم، خو طریقه د فیوچر ټریډ همدا ده چې ټولو نه کم فیس لري او مناسبه ده. فیوچر ټریډ چې مو وکړو، لومړی د ټریډ دومن دا طریقه چې تاسو سره باید فیوچر کې بیلنس وي. مثال که تاسو سره فیوچر اکاونټ کې $100 یا له دې ډېر یو پوینټ روزانه فری درکوي، دا به موږ څنګه کوو؟ دې کار لپاره به اسیسټ برخې ته راسئ. دلته که تاسو سره ګیټ آی او صرافۍ کې یو $100 وي، که چا سره نه مشکل نه لري، خو که چا سره وي ټرانسفر آپشن به کلیک کوئ او سپاټ به انتخاب کوئ. لاندې فیوچر سپاټ نه به پیسې فیوچر برخې ته انتقال کوئ. دلته به آل ووهئ او لاندې به کنفرم ووایئ او فیوچر برخې ته به پیسې انتقال کوئ. د دې لپاره چې موږ ته یو پوینټ راکړي، نو موږ سره باید پیسې د فیوچر برخه کې. د پوینټ ګټلو طریقه اوس راځو چې ایرډراپ څنګه اخیستلی سو. له دې نه ایرډراپ په کومه طریقه راځي. زه بیرته راځم صفحې ته. نو تاسو هم کولی شئ دغه برخه کې فیوچرز یا فیوچر سرچ دغه ولیکئ او دغه د دوج مسیج چې درته راوغوښته په دې کلیک کړئ چې تر څو موږ فیوچر پوینټ صفحې ته داخل شو. فیوچر پوینټ صفحې ته راغلو. نن ورځ ما $800 ټریډ وکړو. زه غواړم همدا 2 پوینټه واخلم. ډېر مې نه دي په کار، که ډېر مې په کار و بیا به پسې وروسته زه خپله ټریډ وکړم. پوینټ کله بیرته موږ ته جمع کېږي؟ پوینټ روزانه دوستانو تاسو ته جمع کېږي. صحیح ده. دغلته تاریخ لیکلی ده چې ډیلی سنپ شاټ ټایم دغه ده، یعنې هره شپه فکر کوم د شپې له 12 وروسته دا موږ ته جمع کېږي دوستانو. صحیح ده. او د دې هم داسې سیسټم ده لکه د بایننس 15 ورځې وروسته تاسو نه زاړه پوینټ منفي کوي. صحیح ده. دلته لیکلي چې 15 ورځې وروسته موږ زاړه پوینټ منفي کوو درنه. نو دا هم له دې اوس راځو چې ایرډراپ څنګه واخلو. دلته ګورئ دا پروسه نوې شروع شوې ده. ټوټل 3 ایرډراپه پکې راغلي. دا 2 تمام شوي دي او دغه یو تر اوسه نه ده شروع. په 15:30 بجې د یو ټي سي ټایم چې زموږ د افغانستان فکر کوم 4:30 شاوخوا راځي، خو بیا خیر ګوګل کروم کې ولیکئ یو ټي سي ټایم. یو ټي سي ټایم درته راځي. نو په 15:30 بجې د یو ټي سي ټایم د پینګو ایرډراپ شروع کېږي چې په دې کې 900 پینګو ایرډراپ ورکوي چې تقریبا $20 کېږي. دا 900 او په 100 پوینټ کلیموی شئ، په 14 پوینټ هم کلیموی شئ او په 9 پوینټ هم کلیم کوی شئ. یعنی په 2 پوینټ دومره ریوارډ درکوي. ریوارډ واقعا ښه دي. 13 ورځ پکې د دوج ایرډراپ راغی چې په 12 پوینټو هم کلیم کېده او په 10 هم 152 دوج کوینې ورکول چې $28 کېده. او لومړنی ایرډراپ د جی ټي په نوم راغی چې په 1 پوینټ کلیم کېده چې ما خپل هم پوینټ کړی کلیم کړی $2 ورکول. ثبوت به هم تاسو ته وروسته وښیم. اوس ایرډراپ راغی څنګه به کلیم کوو؟ له کوم ځای خبر چې ایرډراپ راځي. زه به په چینل کوشش کوم معلومات درکم چې نن ایرډراپ راځي. نو له چینل از ما معلومات اخیستی شئ، لینک هم ډسکرپشن کې. اوس دا شروع شوی نه ده. صحیح ده. دلته ګورئ تر اوسه شروع نه ده لیکلي دي. دا چې کله شروع شو څنګه به یې ترلاسه کوو؟ نو دغلته تاسو ته ریسیو آپشن د دې غوندې لیکي. دا ګورئ ریسیو آپشن لیکي. یا به وایي پوینټ درنه کټئ او دغه 900 پینګو ټوکن همغه دقیقه ستاسو سپاټ اکاونټ ته اضافه کېږي، کولی شئ نقد کړئ. دغه د ایرډراپ د ترلاسه کولو طریقه و. اوس راځو ثبوت درته ښیم چې ما ترلاسه کړ. دغه مې 13 ورځ ترلاسه کړ 0.12 جی ټي ټوکن په 1 پوینټ. راځم خپل سپاټ اکاونټ درته ښیم چې دا جی ټي ټوکن ما ته بالکل راغله چې کم $2 کېږي. راځم سپاټ ته. دا ګورئ 0.12 جی ټي ما ته راغله چې کم $2 کېږي. نو په دغه طریقه تاسو هم کولی شئ چې دغه طریقه